طالبانو په کندوز ولایت کې 52 تنه عسكر له خپل بند څخه خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټوئیټر لیکلي چې نن له غرمې وروسته په کندوز ولایت کې د کابل ادارې 52 تنه عسكر له خپل بند څخه خلاص کړي دي. د شاهین په وینا اسلامي امارت هڅه کوي چې د بندیانو د خلاصون پروسه سرعت پیدا کړي ترڅو د کورونا ناروغي له خطر څخه د بندیانو ژوند وژغورل شي. طالبان داسې مهال د کابل ادارې 52 تنه منسوبین خلاصوي چې د طالب زندانیانو د خلاصون پروسه د کورونا وایرس د خپرېدو باوجود د ناڅرګندو دلایلو له کبله په ټپه ولاړه ده. طالبانو تیر ورځ له هغه وروسته چې په مختلفو زندانونو کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې ثبت شوي وویل که د دې وژونکې ناروغۍ له کبله کوم زنداني تلف شي دوی به یې له کابل ادارې څخه غچ واخلي.